رسولو فرمایل زه تاسو ته یو ډېر خوندور کار درونه ښیم چې تر لمانځه هم ثواب زیات تر روزې هم ثواب زیات. صحابه ول و یا رسول الله خو دې راوښیه ول د دوو مسلمانانو په مابینځ کې روغه ورکول دا تر نفل لمانځه هم ثواب لري تر تهجد هم ثواب لري. هغه د شب قدر په شپه باندې سړی مطلب تهجد وکړي نفل وکړي تر دې هم ثواب زیات. صحیح سلام. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي که چا د دوه کسانو روغه ورکوله په مابینځ کې دروغ وویل هغه دروغ نه بلل کېږي پروا نه لري. ګناه کبیره دروغ ګناه کبیره ده د منافق سړي علامه ده. مسلمان به دروغ نه وایي لیکن د دوه مسلمانانو په روغه کې دریم سړی چیش کولی شي هغه دروغ هم ویلی شي په دغه چې اصلاح وشي جوړه راشي او روغه راشي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي که یو سړی را ولاړ شو د دوه مسلمانانو په مابینځ کې څه کول روغه کوله دته الله پاک پر هر کلمه پر هر خبره د یو غلام آزادېدو ثواب ورکوي. یو سړی د دوه مسلمانانو په مابینځ کې روغه کوي او بیا را ولاړ شي دا هر خبره چې دی په دې روغه کې کوي دا منډه ترنډه محنت کوي پر هر خبره الله پاک د یو غلام د آزادېدو ثواب ورکوي. او دی چې کله روغه وروکي بیا بیرته واپس را روان د الله رسول فرمایي مخکینی ټولې ګناوې الله پاک په دې روغه باندې ودته ور معاف کړي ودته ور وبخښي. دا نو وجه څه ده؟ وجه دا ده عزیزان چې دوه مسلمانان جوړول دا ډېر لوی خیر دی او ډېر لوی اجر دی او ډېر لوی ثواب دی. او بیا دوه مسلمانان سره خرابول دا څومره لویه ګناه ده دا د جهنمي سړي علامه ده او دا جهنمي بلل کېږي. دا اوس کې ګلستان کې زما ابایي وطن دی د بابا او د نیکه او د اجداد وطن مې هم داغه دی. په دې کې د سیدانو په خپل اپس کې 50 کاله بدې وچلېدله 50 کاله. بیا په دې کې د غبیزو مشر دی حاجي احمد خان بیا د کاکړانو ملک شاه جهان بیا د احمد خیلانو حاجي اختر بیا د سیدانو حاجي امیر جان دا راولاړ سولو د 500 کالو روغه سره جوړ کړله تقریبا 14 کسان خالی په دې کې مړ سوي دي. اول خو موږ د الله شکر ادا کوو چې الحمدلله الله پاک دا مسله حل کړه. دویم د دې مشرانو موږ ډېر کور ودانۍ وایو الله دې آباد لري الله دې شاد لري الله دې نه خواري الله پاک دې داسې مشرانو موږ ته را جوړ کړي داسې مشران دې الله پاک موږ ته را نصیب کړي. تاسو ورسې وګورئ عزیزانو چې د چا کور د بل سره مخامخ دی د هغو پوښتنه خالي وکړي. وستی په دې پیږي عزیزانو دا جنگ او جګړه د دې دوه کورنۍ پر چیش راغلی و خالی 50 ایکړ ځمکه یا دوه بالا دوه کم 50 ایکړ ځمکه 50 کاله بدی وچلېدله. په یو کور کې ورسې وګورئ ځوانان خوندې زموږ ته کوډې ناستې دي او په دا بل کې هم ناستې دي. پوسوس په دې خبره باندې نن چې دا روغه وسو ور دا کورو لره ورسئ یو کور هم لډي خوشحالي جاړي ابل کورم د ډېرې خوشحالي جاړي. نو دغه مشرانو ته زموږ دا خاص دی که څه دغه مشران غواړي دوی هم د چا سره بد لري پریشاني ستا خاص کار مشر محمود خان را واخله هغه د دغه مطلب وطن کې بد چې د هغه لري ترینانې لري کاکړانې لري دغسې مطلب هغه شمشوزي چې دی هغه لري دغه رقم سلیمان خېل چې دی هغه لري سیدانو درلود هغه ختمه سوله د الله په خاطر یې وکړي دا روغې. والله العظیم دریم سړی دی له نه راځي چې هغستی روغه در وکړي د باره خلک نه راځي نه د اسمانه فرشتې راځي. روغې وکړئ داسې روغې وکړئ چې سبا مړیو پر قبر به مې جنډۍ رپېږي خلک به وایي دا هغه محترم مشر دی چې زموږ روغې را وکړه بیا به دعاوې راته کوي. او داسې وخت هم شته موږ به د چا کورونه ور خراب کړو خدا مکه سبا به مړیو خلک به راځي وایي چې لعنت دې پر دا قبر والایي چې زموږ کورونه را خراب کړي وو. خو خیر دغه یوه خبره بله بله زه پکې وکړم دا و چې د سیدانو په خپل اپس کې روغه وسوه 50 ایکړ ځمکه وله یې څه کښته نیمه یې وته میلاو سو نیمه یې بل ته میلاو سو څه دې وکړي را ولاړ دي سي.
یو 100,000 فوټه د مځکه دې راواخلې دا د مسجد ورباندې جوړ کړي او مسجد یې هم خاص ثوابونه د هغه مردګانو دپاره چې کم په دا 500 یا په کم شاته کلو کې چې دا وفات شوي دي دا له دنیا تللي دي دا د هغو دپاره ثوابونه سي الله رب العزت به هغو ته ډېر لوی یو اجر په قبر کې ورکړي که د چا په فکر کې ماجت نه راځي چې یاره ماجت راته جوړوي ماجت موږ نږدې لرو اسکول ورباندې جوړ کړي داسې یو د خیر ځای جوړ کړي و دواړه دې ثوابونه وبخښي دا زما ډېره لویه پیرزوینه ده دا یو ډېره لویه همدردي ده ورورولي ده چې زه دا سیدانو ته دا مشوره ورکوم خامخا یې وکئ لازمي یې وکئ چې کومې کونډې په کورو کې ناشي هغه دې وخپلو قریبانو ته وایي چې ویې که دا کار خامخا وکړه زما خاوند تللی دی یا زما ورور تللی دی یا زما زوی تللی دی یا زما پلار تللی دی ویې که دا کار وکړه چې د هغو دپاره خیر یې د هغو دپاره مسجد یې لمونځ به پکې کېږي اذان به پکې کېږي تلاوت پکې کول کېږي او وقف یې کوي نمونه هم د هغه مړو واچوئ الله مهربانه دی بیا به الله پاک داسې ستړی نه راولي زموږ دا وطن دی الله را جوړ کړي الله دې نورې ستړی نه راولي الله دې نورې پریشانۍ نه راولي الله دې هر مسلمان ته داسې خوشحالي ورنصیب کړي لکه چې دغه سیدانو ته الله ورنصیب کړه هر کور دی الله د داسې ستړو وساتي الله دې ویل او د قبول منظور وګرځوي الله دې پر دې لا اله الا